د دوست راډیو درنو اوریدونکو او د زرو پل خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو تاسو د ګلمینې کلی داسې نه وه ناول تیره برخه اورېدلې وه. په تیره برخه کې تر دغه ځایه را رسېدلې وو چې د ماسخوتن ډوډۍ راوړه. قومندان یو کلیوال ته ورغږ کړ، ای شپونکی خو راښکاره نه شو. کلیوال یې وویل هو هغه تر اوسه نه دی راغلی، تاسو مو ډوډۍ وخورئ، زه به ورپسې ورشم او را به یې ولم. له کلیوال سره دوه ځوانان نور هم ملګري شول او د هدیرې په لوري حرکت وکړ. کله چې دوی هدیرې ته رسیږي نو هلته شپونکی په خړو خاورو ناست ویني. د سر تور ویښته د خاورو ګرد خړ پړ کړي وه. هغه د محمد کاکا په قبر سریښی وه. یو کلیوال ورته په اوږه لاس کېښود او ورته د تللو یې وویل، خو هغه کلي ته د نه تللو وویل. کلیوال په بار بار ټینګار وکړ خو هغه ورسره ملتیا ونه کړه او په همغه ځای کې پاتې شو. بلې درنو اورېدونکو دا چې په 14مه برخه کې څه پیښیږي نو په ګډه به واورو. پیل کوو د ناول پر 14مه برخه. درې واړه کلیوال بیرته حجرې ته وګرځېدل او هلته ناستو کسانو ته د شپونکي د نه راتګ خبره وکړه. قومندان وویل څنګه نه راځي؟ که باران شي نو خپله به مجبور شي. املا هم د قومندان له خبرې سره خپله خبره ملګرې کړه او ورته وویل هو اذان ته پرېږدئ چې زړی سپک شي نو خپله به راشي. دوی ټولو په ډوډۍ شروع وکړه او هلته په هدیره کې شپونکی په تور تم کې دروند خوب راګیر کړ. ډېرې سترګې ومخلې خو اخر هم خوب په سر واخیست او ویده شو. کله چې نیمه شپه شوه نو پر بدن څادر خور شو. د شپونکي ساړه وشول، ځان یې راغونډ کړ، سر یې پورته شو او په ډېر نرم او نازک او روڼ بدن باندې کېښودل شو. د هغه خوب نور هم خوندور شو. پر ویښتو یې نازک لاسونه تیر شول. بیا یې یو غږ واورېد، زویه ډېر انتظار مې درته وکړ چې تا به چېرته پیدا کړم او په کوم ځای کې به دې وګورم، خو شکر نن زما میلمه یې. ورسره څنګ کې یو بل خوږ غږ وشو، الله شکر زما شپونکی څومره ښایسته شوی دی. شپونکی په شونډو کې مسکی شو. توره تیاره وه. کوشش یې کوه چې دا کسان وګوري. په تیاره کې خپلې سترګې وموښلې خو څه ورته نه ښکارېدل. دی په همدې مصروفه وه چې د مور غږ یې واورېد، زویه ستړی مه شې او مبارک شه چې له 12م ټولګي نه فارغ شوې. اما تا ته ستا د خوښې خواړه پاخه کړي دي. د شپونکي بولاني ډېر خوښېدل او هغه ورته مخې ته کېښودل شول. نوموړی ډېر وږی وه. پر بولانۍ و حمله وکړه چې د یو کوچني ماشوم غږ یې واورېد، لالا اما دې هم راکړه. ګوري چې خپله کوچنۍ خور یې ولیده. هغه بولاني نیم کړ او خپلې کوچنۍ خور سره یو ځای وخوړ. شپونکي خپلې مور ته غږ کړ، مورې ډېر درپسې خفه شوی وم، تاسې چېرته یې؟ زه مو ګورم، خیر دی ځان راښکاره کړی. زه په هدیره کې ویرېږم، پلار او محمد کاکا مې هم مړه شوي دي. په دې وخت کې محمد یعنې د رمو مالک غږ کړ، زویه زه ستا لپاره په انتظار کې وم او دا دی نږدې څنګ کې دې ناست یم. ستا له تلاوت سره په ټوله هدیره کې خوشحالي خپره شوه. دا وګوره ټول مړي ستا د لیدلو لپاره راغلي. شپونکي چې سترګې پرانیستلې نو ټول مړي په سپینو جامو کې ولیدل. مخې ته مور او پلار ناست وه، څنګ ته کوچنی خور او د رمو مالک ولاړ وه. د رمو مالک ورغږ کړ، زویه ته به نور ګلمینه هېڅ نه یادوې. د هغوی خلک ډېر بد خلک دي، هغوی موږ سره نه جوړیږي. ځکه بدو خلکو ته الله جل جلاله بد خلک پیدا کړي او نیکو خلکو ته نیک خلک پیدا کړي دي. زویه ژوند وکړه او ورسره نیک عمل وکړه. هغه خلک چې وایي ژوند کوم نو باید د ژوند لپاره کار وکړي. خپل هیلو ته د ځان ورسوه. خو ځینې بیا هسې خپل وخت تېروي او نه د دنیا لپاره کار کوي او نه د آخرت لپاره. او دوی په هغه وخت د دنګ ژوند کولو باندې پوه شوي کله چې هدیرې ته راشي. په دې وخت کې پلار ورغږ کړ، زما جانو ته به د دې خلکو خدمت کوې،
په خپل علم به نه مغروره کیږي انور د به قرآن ورزده کوي او د دین لپاره به د خپل ټول شتمني قربانوي لکه څنګه چې زما پیغمبر او د هغوی یارانو قرباني کړې وه. زویا ډېر انسانان ژوند تیروي د سبا په انتظار هره شپه له زیاتو هیلو امیدونو سره د سبا په تمه چې شاید د سهار لمر به د دوی ژوند ته یو بل او بیل رڼا راولي. بس په دې انتظار کې وي چې ټول عمر تیر شوی وي. بیا کله چې فکر وکړي او خپل ټول عمر ته سترګې تیرې کړي حاله به د خوارو اننګو په سپینه ږیره رڼې رڼې وخت کې غړېږي چې موږ هم څه ژوند کړی نه په ماشومتوب پوه شو نه په زلمیتوب. تل د دې په هیله یو چې یا ورځ به توبه کوو خو په همدې مو ټول عمر تیر شي. د ده له خبرې وروسته مور یې غږ کړ زویا د ښځو احترام وکړه او هغوی ما ځاروه او ورسره مرسته وکړه. هغوی ته د حجاب کولو ووایه او ووایه چې خپل خاوندانو خدمت وکړي. که مو هغوی خوشحاله کړل نو الله جل جلاله به درته په بدل کې جنت درکړي. کوچنی خور یې ورغږ کړ وروره د دنیا ماشومانو ته زما سلام وایا او بیا ورته ووایه چې د خپلو مور و پلار خدمت وکړي او د هغوی خبرو ته غوږ کېږدي دیني زده کړې دې وکړي او د ځان لپاره د نور خلک نه په تکلیف کوي. شپونکی سخت خوشحاله شو چې څو شېبې له خپلې کورنۍ سره د برېښنا پړک شي سپینه رڼا یې له سترګو تېره شي. د باران ګڼ څاڅکې پر مخ توی شول چې راپورته شو نو هېڅوک ورسره نه وه. باران ډېر تیز وه. هغه راپورته شو د هدیرې شاوخوا یې وکتل خو څوک یې په نظر را نغلل. ویښتان یې ودرېدل درنه خندا یې واورېده. په کرار یې له ځان سره د آیات کرسي تلاوت شروع کړ او غوښتل چې زر خپلې جونګړې ته ورسېږي. شپونکی داسې وه لکه چې کلي ته نوی راغلی وي داسې لکه چې د سره هېڅ نه وي شوي. بدن یې په لړزېدو شو په خو یې کار پرېښود. بیا یې درنه خندا تر غوږ شوه سر پرې وګرځېد او پر ځمکه راخطا شو. تر سهاره پر شپونکي باران وورېد. کله چې سهار ملا صاحب جومات ته راوته نو له ځان سره یې وویل یو وار به د شپونکي جونګړې ته لاړ شم چې له هدیرې راغلی و که نه. ملا چې څنګه جونګړې ته رانږدې شو نو پر شپونکي سترګې ولګېدې. ګور چې هغه لوند خیشت دی بدن سپین تښتېدلی وه. د حجرې دروازې په درز سره ووهله. قومندانو عسکرو پر ماشینه ور ټوپ کړل. څوک ملا وویل مه ورخطا کېږي زه ملا یم. هلې پاسې بېګا ټوله شپه شپونکي باران ته تېره کړې ده. قومندان په بیړه له کوټې راووت. باران څاڅکي همغسې تیز ورېدل. قومندان عسکرو ته د ډیوې بلولو وویل. هغه په منډه ډیوه بله کړه. د ډیوې له بلولو سره د شپونکي سپینه څېره ښکاره شوه. هغه د مړي غوندې ښکاره کېده. سا پکې نه وه. قومندان عسکرو ته په لوړ غږ وویل ازر چې موټر چالان کړی. عسکر په منډه موټر چالان کړ. کلیوال هم راویښ شول. هر یو یې لاټین په لاس د موټر خواته راغلل. قومندان او ملا شپونکی موټر ته پورته کړ. ملا وویل زه هم در سره ځم. قومندان وویل نه ملا صاحب تاسې خپل لمونځ وکړئ او دعا وکړئ چې زموږ په جانو څه ونه شي. انشاءالله چې روغ شو بیا به یې کلي ته راولم. ټولو کلیوالو شپونکي د وروستي ځل لپاره ولید. له لیدلو وروسته موټر د ښار په لور حرکت وکړ. په کلي کې شور او ګنګوسې پیل شوې. هر یو به ویل په دې خوار شپونکي ولې دومره غمونه زور کړی خدای دې پرې ورحمیږي. لومړی کوچنی خور مور پلار او اوس د محمد یعنې د رمو مالک په غم کې دا حال شو. اف بس دا ژوند دی داسې له غمونو ډک وي چې هغه به بیا روغ شي او که نه. ملا صاحب وویل چې ټوله شپه باران ته پرېوتې وه. ګڼو خلکو له یو بل سره شپونکي په در کې خواخوږي کوله او په همدې هیله وه چې هغه بیا په کلي کې روغ وګوري. هغوی شپونکی روغتون ته یوړ خو روغتون کې ډاکټران په دې پوه نه شول چې شپونکی څه تکلیف لري. قومندان چې پوه شو چې دلته علاج نه کېږي نو کلي ته راغی او د رمو د مالک ټولې رمې خرڅې کړې او کلیوالو ته یې وویل چې شپونکي ته دعا وکړي. شپونکی تر هنده ورسېد.
هلته د ډاکټرانو د درملنې وروسته نتیجه دا شوه چې ماغزو یې سرطان پیدا کړی او د ده لپاره د عملیات کول ضروري وه چې قومندان له دې کاره لپاره ډاکټرانو ته اجازه نه ورکوله ځکه ډاکټرانو ویل چې عملیات ډېر خطرناک دی یا به لیونی کیږي او یا به له منځه ځي قومندان هم دې ته ورخطا و چې اخر څه کیږي خو بالاخره مجبور شو او پر هغه کاغذونو یې لاسلیک وکړ کوم چې د عملیات و ډاکټرانو سم د لاس هغه د عملیات خونې ته یوړ او ډاکټران یو پروفیسور ته په تمه وه چې هغه راشي او عملیات پیل کړي قومندان ډېر ناراحته وه په دهلیز کې به کله یو خوا او کله بل خوا تللو کله به پر چوکۍ کې ناست او د سر ویښته به یې کش کړل له خولې به یې لوی حافظله یې وت له جیبه یې سګرټ راواخیست او هغه یې بل کړ د سګرټ له بلولو سره چونګچونک الارامه وزونه شروع کړل د مخې سر پولیس راننوتل په لوړ غږ یې ویل کسني اګ لګ دیا قومندان سمدستي بل کړی سګرټ د پښو لاندې کړ پولیس د ده څنګ ته راغلل د سګرټو بوی یې حس کړ بیا یې ویل ارے کوئی بات نہیں ہے هاي یها پر کیس نی سګرټ پیا مطلب دا دی چې دلته هیڅ خبره نشته کوم چا سګرټ بل کړی قومندان پوه شو چې دلته څوک سګرټ نه لګوي په همدې سوچ کې و چې یو ډله ډاکټران له پروفیسور سره یو ځای د عملیات خونې ته ننوتل قومندان هم هغوی پسې روان شول خو چې خونې ته ورسېد ورته د ننوتلو اجازه ورنه کړه قومندان بیرته په انتظارګاه کې کېناست او د عملیات خونې سرې اشارې او څنګ ساعت کې سترګې خښې کړې وې یوه شیبه لا تېره نه وه چې یو ډله نور ډاکټران په ورختایۍ عملیات خونې ته ورننوتل او دوی ډېر ورخطا وه ځکه چې د شپونکي حالات ډېر خطرناک وه د روغتون ټول ډاکټران ورته راغلل خو له 2 ساعتو وروسته دروازه خلاصه شوه ډاکټران خواشینې څېرې له عملیات خونې راووتل قومندان یې مخې ته ورغی پوښتنه یې وکړه څه خبره ده خو هیڅ ډاکټر ته ځواب ورنه کړ هغه عملیات خونې ته ننوت او د پروفیسور په وړاندې ودرېد په ډېرې عاجزۍ سره یې ورته وویل چې زموږ ناروغ څنګه دی پروفیسور مسلمان و ورته یې ویل چې خدای ته دعا وکړه ناروغ په کوما حالات کې دی له دې خبرې سره قومندان ځای پر ځای کېناست پر تندي لاس کېښود د شپونکي پر ښایسته مخې سترګې خښې کړې هغه د هوښیار خبرې ور یادې شوې چې ویل به الله جل جلاله زما لپاره کافي دی او هغه مشکل حلونکی دی قومندان د هغه څنګ ته کېناست د سیروم ساز کې سره د خدای نوم اخیسته او دعا به یې کوله د شپونکي لاس په خپلو لاسونو کې ونیوه او ورته یې وویل زویا ته باید د خپل کلي ارمانونه ور پوره کړې ته باید له ځانه یو ستر سړی جوړ کړې تر څو ملک ستا په ارزښت باندې پوه شي او ټول منځنی کلی وایي چې دا د ګلمینې لپاره وړ کس وه هغه پریشانی واخیست هغه پریشانی واخیست د عجب موبایل یې ولړزېده ژر یې د جانو لاس پرېښود له جبه یې موبایل راوویست ګور چې یو ناشنا نمبر دی ژر یې ځواب ورکړ هلو سلام علیکم له هغې خوا ورته ملا صاحب د سلام ځواب ورکړ بیا یې د شپونکي پوښتنه وکړه قومندان هغه د شپونکي د کوما خبره وکړه ډېر خفه شو خو په وروستۍ کې قومندان ته وویل چې موږ ورته دعا کوو او زه به نور کلیوال هم خبره کړم د دوی خبرې سره خلاصې شوې کله چې ملا صاحب موبایل قطع کړ نو د ماسخوتن لمانځه نه وروسته خپلو ټولو کلیوالو ته وویل شپونکی سخت ناروغه دی او تاسې باید هغه ته دعاوې وکړئ له دې وروسته هر یو خپل کور کې دا خبره وکړه بس ټول خلک د شپونکي لپاره اندېښمن وه ماښام به د هر کور نه د حلوا کاسه خیرات وتله تر څو شپونکي ته الله پاک روغ صحت ورکړي او بیا هغه کلي ته راشي او د هغه د شپېلۍ غږ واوري منځنی کلی هم د شپونکي له ناروغتیا څخه ناخبره پاتې نه شو هغوی تر ډېره فکر کوه چې شپونکی به له ګلمینې څخه خبر شوی وي نو ځکه دا حال شوی نن د ګلمینې واده 3 شپه ده خو له خپل خاوند سره نه دی یوځای شوي هغه یو خبره کوي که عجب خان ورنږدې شي نو ځان به ووژني عجب خان د میلمستیا ډېر لحاظ وکړ او نن ډېر مجبور شو چې خپله غوښتنه په زور پر ګلمینې ومني هغه ګلمینې ته ورنږدې شو لاسونه یې ترې چارپیر کړ او ورته یې وویل زما ښایسته ښځه ډېره غوسناکه ده بس دی
نه غوسه دې ختمه کړه. هغې بیا له غېږې ځان خلاص کړ. عجب خان سپین ږیری وه، هغه کې د پخوا په څیر ازور نه و پاتې. هغه بیا ګل مینې ته خپله خوله چینګه کړه او ورنږدې شو. څنګه چې هغه بیا په غېږ کې ونیوله نو هغې بیا زور شروع کړ. نو په دې وخت کې د ګل مینې په څنګل د عجب خان سترګه ولګېده چې سخت غوسه کړ. هغه خپله سترګه په لاس ونیوله او په بل لاس یې د ګل مینې اوږده ویښته په لاس ورغلل. عجب خان ګل مینه له کټ راخطا کړه او د لغتو سکانو لاندې ونیوله. په کوټه کې اخ او ډب شو. د عجب خان لومړۍ مېرمنه په منډه دروازې ته راغله. غږ یې کړ، څه خبره ده؟ دروازه خلاصه کړه. د ګل مینې چغې له کوټې داسې راوتې لکه کوچنۍ ماشومه، خو عجب خان پرې رحم ونه کړ او ځان یې پرې ښه ستړی کړ. ابې دروازه خلاصه کړه. د دروازې له خلاصېدو سره د عجب خان مېرمنې د ګل مینې څنګ ته راننوته. هغې چې ګروپ ولګوه نو د ګل مینې له خولې او پوزې څخه وینې روانې وې. ګل مینه یې په څادر کې پټه کړه. عجب خان ښځه ډېره مهربانه وه، ځکه ګل مینه ورته د خپلې لور غوندې ښکاره کېده. هغې د خپلې بنې وینې پاکې کړې او نور کالي ورته راواخیستل او پوزه یې ورته غوړه کړه. د ګل مینې پوزه کږه شوې وه. بنې چې دا حال ولید نو بهر راووته. عجب خان د چرسو سګرټ یې لګولی وه. مېرمنې مخې ته ورغله او ورته یې وویل، وا سړیه، تا خو د دې جنۍ پوزه ورماته کړې ده، پوزه یې کږه ده، وینې هم نه بدرېږي، 3 ورځې ومې ته پاتې دي، دا به څنګه شي؟ عجب خان په غوسه ورغبرګه کړه. ولې خبره نه منله؟ مېرمنې وویل، ای هی سړیه، دا خو ستا د لور همزولې ده، نوې پیغله شوې، نه خود به د خبره نه مني، لږ به د صبر کړی وه، او ولې دومره بیړه کوې؟ ستا اول واده خو دې نه دی. عجب خان خپلې ښځې پسې راوګرځېد او 2 څوکه یې په سر ووهله او ورته یې وویل، ته ما ته اوس عقل مه راښایه، زه په دې هر څه ښه پوهېږم او ما خو په مینه پوهه کړه، خو دا د مینې جنۍ نه ده. عجب خان له کوره ووت. ټوله شپه یې په حجره کې تېره کړه. سهار چې کور ته راغی نو ښځه یې مخ ته ورغله او ورته یې وویل، ای د جنۍ پزه پړسېدلې ده او ساه یې بنده ده، ټوله شپه یې په ژړا تېره کړې ده، که امکان لري نو ډاکټر ته یې بوځه. عجب خان غوښتل چې ګل مینه ډاکټر ته بوځي، خو هغې د تللو څخه انکار وکړ. هغه یې څنګ ته کېناست او په نرمه یې ورته وویل، ګوره ته اوس زما ښځه یې، که نن که سبا امو تا به سره یو ځای کېږو، زه د زوی په ارمان یم، هغه بنه دې نه ګوري، هغې زما پزه را پرې کړې ده، هر وار به یې بار د لور وه او ته مې په دې خاطر وکړې چې ستاسې د کلي ښځې هلکان ډېر راوړي. ګل مینې عجب خان ته هېڅ ونه ویل. هغې پر زنګونونو اذنه ایښې وه او خپله د بې وسې وخت کې یې تویولې. عجب خان د ګل مینې څنګ ته نور هم ورنږدې شو او هغه یې په تندي ښکل کړه. هغې بیا ترې ځان لرې کړ، خو عجب خان بیا غوسه شو او بهر راووت او خپلې لومړۍ مېرمنې ته یې وویل چې دا به مې له دادا سره لاړ شي. عجب خان دیرې ته لاړ او خپل پلار ته ټوله کیسه تېره کړه. هغه هم ورخطا شو او خپل امسه یې راواخیسته، د کور په لورې ګامونه واخیستل. ملک خان ولی چې کلا ته رادننه شو نو په بیړه د ګل مینې خونې ته ورننوت. هغه خوارکۍ په ډېر بد حال کې ولیده نو زړه کې د ملک شیرګل نه ویر راغله. نو ژر یې عجب خان ته بد رد وویل او ګل مینې له ځان سره د ښار روغتون ته بوتله. هلته چې اکسرې عکس واخیست نو معلومه شو چې پوزه یې ماته شوې ده. ډاکټرانو د عملیات وویل، خو یو مشکل چې عملیات نه وروسته به د ګل مینې دا نری پوزه لږ بدرنګه شي. خانولي ډاکټرانو ته وویل چې تاسې فکر مه کوئ، خیر دی، بدرنګه دې شي، ځکه اوس خو هغه پیغله نه ده چې بیا به یې څوک ونه کړي. د دوست راډیو درنو افزړه ته رانږدې اورېدونکو، دا وا د ګل مینې کلی داسې نو ناول 14مه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. ادا چې په 15مه برخه کې څه پیښیږي، آیا دا ځل شپونکی د تل لپاره له دې نړۍ څخه سترګې پټوي؟ آیا شپونکی به د ګل مینې له واده څخه خبره شي؟ نو ګل مینه به په دې خبره پوه شي او که نه چې شپونکی د سرطان په ناروغي اخته شوی دی؟ نو دا هر څه به په راتلونکې برخه کې واورو.
تر بیا چې ساسو درنه چوپړ ته راځم په پاک رب مسپارم هر چې رچیاست ښه د باد د مینې ډک ژوند ولرئ بې مینې بې جانانه مه شئ ښه وختونه